ذبیح الله مجاهد وای د ګلبدین حکمتیار خبري حقیقت نه لري. اسلامي امارت له هیچا سره د ټولګډونه حکومت ژمنه نه ده کړې. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو امریکا له اسلامي امارت غوښتي چې د دوحې له هوکړې سره سم په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ کړي. ښاغلي حکمتیار خپلو پلویانو ته یو آنلاین غونډه کې ادعا هم کړې وه چې امریکا اسلامي امارت ته د ټولګډونه حکومت لپاره یو نوملړ هم ورکړی دی. ښاغلی حکمتیار چې کابل کې اوسیږي او وخت ناوخته د افغانستان پر سیاسي وضعیت نظر څرګندوي، له خپلو بهرمیشتو پلویانو سره یو آنلاین غونډه کې ویلي چې امریکا له اسلامي امارت په ډاګه کړي که د دوحې تړون له مخې ټولګډونه حکومت رامنځته نه کړي نو د اسلامي امارت د مخالفینو ملاتړ به وکړي. نوموړي ویل کېږي چې امریکا په دې شپو او ورځو کې خپله لهجه بدله کړي. د اسلامي امارت په ارتباط هم په موافقو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې له امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د تړون مطابق به ټول شموله حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي چې یو فهرست هم هغوی ته ورکړی او وضاحت به د اسلامي امارت له لوري وشي. ورته ویلي دي که شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې عمل ونه شي بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي. ښاغلی حکمتیار له افغانستانه بهر د اسلامي امارت د مخالفو سیاسي څیرو او ډلو لخوا ناستې ته په اشارې ویلي داسې معلومیږي چې شاید د پردې تر شا څه روان وي. نوموړي زیاته کړي په رسنیو کې د امریکایي چارواکو اظهارات هم داسې ښیي چې له لهجې هم داسې معلومیږي چې امریکا د افغانستان په تړاو نوي منصوبه لري او شاید غوښتنه یې هم دا وي چې د دوحې په تړون عمل وشي. اساسي برخه د دې تړون همغه ده چې باید ټولګډونه حکومت جوړ شي. و د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دې څرګندونو وروسته پر ایکس یو بیان کې د ښاغلي حکمتیار دا څرګندونې رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه خبرې او د نوملړ ورکولو ادعاوې حقیقت نه لري. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې اسلامي امارت هیڅکله هم له چا سره د دا ډول حکومت د جوړېدو ژمنه نه ده کړې. د اسلامي امارت ویان حکمتیار ته په خطاب کې ویلي چې د هغې خبرې سمې نه دي او د په ټکو د هیواد مشران باید بېسنده خبرې ونه کړي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو بل اړخ ته امریکایي چارواکو لا په دې اړه چې طالبانو ته یې نوملړ سپارلی د طالبانو د مخالفینو د ملاتړ ګواښ یې کړی لاس نه دي ویلي. خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ترڅنګ د ټولګډونه حکومت رامنځته کول د امریکا او د هغوی د متحدینو مهمې غوښتنې دي.